د حکومتي ادارو لپاره د موجود فنډونو د ختمېدلو نه یو ساعت وړاندې د امریکا صدر جو بایډن یو قانون لاسلیک کړ او د نومبر میاشتې تر نیمۍ پورې یې حکومت د بندېدلو څخه بچ کړ. صدر جو بایډن د بیل لاسلیک کولو یو عکس په ایکس چې وړاندې ټویټر یادېده باندې د خالي پشپنه وخت خپور کړي او ورسره یې پیغام کې په کانګرس زورونه ورکړي چې د تمام مالی کال لپاره هم د فنډونو په بیل سمدستي کار شروع کړي او منظوري یې ورکړي. د امریکا سېنات چې ډیر کم د رخصتۍ په ورځ غونډه کوي د خالي په ورځ د حکومتي ادارو لپاره د فنډونو د بیل منظوري ورکړه او دغه بیل د صدر بایډن لخوا د لاسلیک کولو سره د حکومت د بندېدو خطر ختم شو. دا ټوله ورځ د اوړېدو نه ډکه وه، خو د امریکې خلک اوس د آرام ساه اخیستی شي. حکومت بندېدل به نه کېږي. ډیموکراټ ګوند د شورو نه ویلو چې د شټ ډاون یوازینۍ د حل لاره د دواړه ګوندونو د یو بل سره مل کېدل دي او موږ خوشحاله یو چې سپیکر کیوین مکارتي بالاخر زمونږ پیغام واورېدو. په آخر کې د ریپبلیکن نه د ډیموکراټ ګوند ډیرو غړو د بیل په حق کې رایه ورکړه. ثابته یې کړه چې د ګوندونو یو بل سره مل کېدل یې بهترین حل وو. په سېنات کې د بیل په حق کې اتاتیا او په ضد یې 9 رایې واچول شوې. په بیل کې د امریکا د صدر لخوا د سیلاب ځپلو لپاره غوښتل شوي 14 ارب ډالر هم شامل دي، خو د روس لخوا یرغل په ضد د اوکراین جګړه کې مرستو لپاره پکې پیسې نه دي شامل شوي. موږ به د فنډونو موجوده کچه باندې د جاري قرارداد لاندې حکومت د 45 ورځو پورې خلاص ساتو او موږ د سختدریځه ریپبلیکن د کمي راوستلو هغه ټولې سختې زیانمنې او بدرنګه غوښتنې یو اړخ ته کېښودې چې دوی کولې. په ګرده پیمانه 10% کموالی رانوستی شو، لکه د صحت، سوشل سیکیورټي انتظامیې او د ماشومانو د خوراک لپاره فنډونو کې 10% کموالی ونه شو. د دسمبر 31 نیټې پورې د هوایي چلند د چارو وفاقي اداره بیا په مکمله توګه باندې واکمنه شوه او دغه ترامیم چې د زهرو ګولۍ وه پکې خنډان وو د سختدریځه ریپبلیکن لخوا په بیل کې ټول شرطونه لرې کړل شو. زموږ د حکومت د یرغمل کولو لپاره د هڅو نه وروستو دغه سختدریځه ریپبلیکن هیڅ ګټه ونه کړه. د امریکا نمایندګانو جرګه کې اگر چې اکثریتي ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د بیل مخالفت کاوه، خو چې د یاد ګوند مشر کیوین مکارتي د ووټ لپاره بیل وړاندې کړ نو 315 رایې په حق کې او 1 په مخالفت کې پریوتې. د امریکا ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي لارین بووی برډ د بیل په منظورېدو باندې نیوکې کړي. ممکن ده د ریپبلیکن ګوند سختدریځه غړي د یو قرارداد د لارې د نمایندګانو جرګې د خپل ډلې مشر کیوین مکارتي د مشرۍ څخه لرې کړي. د امریکا په تیر 10 کاله موده کې 2 وارې حکومتي ادارې بندي شوي، خو زیاتره 1 یا 2 ورځو لپاره. بیا د کانګرس غړي خبرو ته ناست شوي او حکومتي ادارې بیرته فعاله کړې شوي، ولې د امریکا پخواني صدر ډونالډ ټرمپ د واک په موده کې د 15 ورځو پورې حکومتي ادارې بندې شوې وي. هغه وار د مکسیکو او امریکا دیوال جوړولو لپاره صدر ډونالډ ټرمپ د فنډونو ترلاسه کولو هڅه کوله چې ناکامه شوې وو. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټي وي، واشنگټن ډي سي.